الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پاغی کې هغه واقعات بیانیدو چې هغه شپږم کال د هجری کې یا د هجرت په شپږم کال کې را پیښ شوی. اخرنی خبره د هغه سریه په باره کې روانه وه او د هغه واقعې په باره کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته څه کسان راغلي وو، بعض د عرینه قبیلین او بعض د عکل. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیمارانو ورته علاج وکړو، هغوی غدر او خیانت وکړو. د هغه غدر او خیانت بدلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغستې وه. دا غدر او خیانت بدلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغستې وه. د واقعي تفصیل په خپل ذکر شی او وضاحت منګه په آخرنی بیان کې کړو. د هغې نه بعد بیا غټه واقعه په شپږم کال د هجرۍ کې هغه صلح حدیبیه وه. صلح حدیبیه مشهور واقعه ده، تاسو به بار بار نوم اورېدلی د دې واقعې او اکثرو ملګرو ته به دا واقعه سرسري معلومه وي. صلح حدیبیه، صلح الحدیبیه په عربۍ کې دې ته ویل کېږي. او دا حدیبیه دا یو کوی و، دا کوی د لاسه بیا د علاقې ټول نوم شو حدیبیه. د صلح په دغه ځای کې شوې وه د مشرکانو سره، نو ځکه دې صلح ته ویل کېږي صلح الحدیبیه. د ذوالقعدې میاشت وه او شپږم کالو د هجرۍ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې د خپل ملګري عمرې له بوځي. دا د ذوالقعدې میاشت وه او دا عمره د حدیبیې ده. او څومره عمرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی او په صحیح مسلم کې دی د انس بن مالک رضی الله عنه وی چې اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 عمر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 4 عمرې کړي په خپل ژوند کې، كلهن فی ذی القعده. او دا ټول عمرې د ذوالقعدې په میاشت کې کړي دي، الا التي كانت مع حجته، سوی د هغه عمرې نه چې هغه حج سره کړي وه هغه د ذوالحجې په میاشت کې شوه. باقي چې څومره عمرې دي 3. دا عمره د حدیبیه په ذوالقعده کې بیا صلح کې دا وشو چې روان کال به عمرې له راځي د ذوالقعدې میاشت وه. او یو 3 عمره د عمرة الجعرانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین په غزا کې چې کوم غنیمتونه میلاو شوي هغه تقسیم کړو په ذوالقعده کې او عمرې هم کړې وه. او 4مه عمرې د خپل حج سره کړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد یو حج کړی دی او 4 عمرې کړي او 3 عمرې په ذوالقعده کې. ځکه بعض علما دا مسله بیانوي، وی غوره عمره عمرې چې هغه په ذوالقعده کې وشي. دلیل هغه دا بیانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 عمرې په دغه میاشت کې کړي. او ذوالقعده دغه میاشت کوم چې ذوالحجې نه مخکې د اسلامي 12مه میاشت د حج میاشت چې د هغې نه مخکې د 11مه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو او په خوب کې دا ولیدو چې هغه تل د مکې ته ننوتې ده او ملګري ورسره هم دي ښه په امن کې بعضو سرونه خریلي دي بعضو ویښته واړه کړي دي الله سبحانه وتعالی د دې تذکره په قرآن کې هم کړې ده په سورة الفتح کې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق پیغمبر چې کوم خوب لیدلی دا رښتینی خوب دی الله وایي او الله رښتینی کو لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تاسو به لازم ننوځئ مسجد حرام ته خو چې کله الله وغواړي ورده به کې ویلي ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تاسو به ننوځئ حرم ته په امن کې به محلقین رؤوسکم ومقصرین بعض به سرونه ویښته خرئ بعض به ویښته واړه کوي لا تخافون نه به یېرېږئ تاسو دا خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې الله یې تذکره په سورة الفتح کې کړې صحابه کرام ډېر څه خوشحاله شو چې کله دا خبره واورئ چې عمرې له شو وجه دا وه چې شپږ کاله د هغوی کېدو او عمرې نه وه کړې او ډېر په شوق کې وو او د هغوی خو دا بس په خیر اده وه چې دې کال له به موږ عمره کوو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خواوشا چې کم بانډچیانو مدینې ګیر چاپېره اوسېدو اسلام یې قبول کړی و هغوی ته هم ووې چې تاسو هم موږ سره لاړ شئ صحیح دی چې موږ د جنګ په ارادې نه ځو خو د قریشو پته نه لګي که چېرته هغوی موږ سره جنګ کوي نو چې موږ سره هم ملګري یې نو په هغو کې ډېر بانډچیان د یرې نه پاتې شو ډېر بانډچیان پاتې شو او الله سبحانه وتعالی د دغه یریدونکو او پاتې کېدونکو بانډچیانو تذکره په سورة الفتح کې کړې ده وجه دا وه الله وی که ته پسې ورغلی او تپوس دې ترې وکړو حالانکې د بزدله خو یریدو خو ظاهره کې به تا ته دا وایي سيقول لك المخلفون من الأعراب زرد چې وی به هغه بانډچیان چې پاتې شوي دي تاسو نه او تاسو سره نه ووتي د حدیبیې په دې واقعه کې دوی به تا ته دا وایي که تا دې تپوس وکړو نو دوی به وایي چې شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا منګه مصروفه شیو مالونه دي بچی دي کورونه دي ته زمونږ دپاره بخانه غواړه نن سبا هم ډېرو بېدونو سره چې میلاو شي ته ورته دینداري ولې نه کوې دی به سل عذره بیان کړي کور دی مزدوري ده او کارونه دي او جي تاسو ته دعاګانو درخواست دی درخواستونه به کوي دی ته ماله صرف دعاګانې غواړه او زه به خپله دنیا کوم او الله دې وچ په وچه موږ جنت ته بوځي وایي دې بانډچیانو هم داسې قبیح عذر بیان کو شغلتنا اموالنا واهلونا منګه بس مصروفه کړو مالونو زمونږه او زمونږه کورونو او بچو مصروفه کړو فاستغفر لنا ته زمونږ دپاره بخانه وړه الله وایي یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم دوی وایي هغه په خوله باندې چې هغه یې په زړونو کې نه ده په زړونو کې بله خبره ده الله خو په زړونو عالم دی ښه نو په زړونو کې څه ده بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا دوی خدا ګمانو
چې بس دوی کدی پر لاړو جنگ ونخته د قریش سره نه د پیغمبر واپس کور ته راځي او نه به د صحابه کرامو د ملګری راشي نو خدای دا چې د دې جاخې نه ځان بچکو بس موږ به چې موږ مصروف یو چې قریش دومره غټ قوم او دومره غټ زور او به د هغوی علاقې ته تله مکې ته تله بیا خوشه کې نور قومونه یې د هغوی سره ملګري دا لیوني دی چې دوی د هغوی سره مقابلې کوي موږ نشو تللی الله وی اصل وجه دا وه چې دوی بد ګمان کړی وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا الله وی دوی اصل کې بد ګماني کړی وه په الله باندې چې دا ملګري د پیغمبر سره چې کوم وو دا پیغمبر په دوی کې یو هم کور ته راتلو والی نه دا ټول به مري او دا ټول به ختمېږي بې ذلیله او خوار پاتې شو الله هغوی له بیا خوشحالي او زیری د خیبر ورکو او دا ورته الله وایي چې کوم کسان تلي یې د حدیبیې په دې واقعه کې هماغه کسان به خیبر ته ځي بل څوک به بل به نه بوځي دا ذلیل او خوار بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر ته وته نو خیبر خو نږدې دی که او یهود لږ هم دي نو هر یو به ګرم ګرم کېدو موږ د سره ځو الله وایي پیغمبر ته وایي ګوره دوی ته وایي چې یو به هم نه ځئ الله وایي چې کله تاسو غنیمتونه راوړو که نه نو دوی به تاسو څه وایي ذرونا نتبعکم موږ هم پرې تاسو سره به لاړ شو یریدون ان یبدلوا کلام الله په اصل کې دوی د الله دا خبره بدلول غواړي الله وایي چې دوی به نه ځي او دوی موږ ځو قل لن تتبعونا ورته وایي چې ګورې یو کس هم موږ سره نه ځي سوای د هغه کسانو نه چې هغه موږ سره د حدیبیه په واقعه کې بهر ته وتي دي د خیبر د غنیمتونه او د خیبر د فتحه او د مالونه او د خیر او د برکت د مصیب د دغه ملګرو دپاره دی او د هغه مؤمنانو دپاره دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مکې نه روان شو عمرې له لاړو نو په دوی کې بعض ملګري شو او ډېر چې د هغه پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه ووتو او دا د پیر ورځ وه د پیر ورځ وه د ذوالقعدې میاشت وه او شپږم کالو د هجرت او د ځان سره ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي هغه د ځان سره ملګري کړه او ملګري چې ورسره کوم وتي وو هغه 1400 کسان وو په دې کې معمولي اختلاف شته خو صحیح خبره چې محققین او علما ول ترجیح ورکړي ده لکه امام ابن کثیر رحمه الله امام ابن القیم رحمه الله هغه درې چې د 1400 ملګري د پیغمبر سره وتی وو مهاجرین او د انصارونه او بعض هغه باندچیان چې کوم وسره وتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې نمیله ابن عبد الله اللیثی رضی الله عنه مشرکو نمیله ابن عبد الله اللیثی رضی الله عنه بعض سیرتونو کې دې سره راځي چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه مشرکو په مدینه باندې خو دوانه خبرې موږ دې جمع کولای شو چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته د منځ د کار وسپارو چې مسیح نبوي کوي امامتي هغه ټکی او نمیله ته وی چې ته په مدینه باندې مشري نو دوانه یو قسمه مشرتیا وته دوانو ته مشرتیا میلاو شو خو په دې سفر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره اسلحه نه وړي د ځان سره اسلحه نه وړي سوای د هغه اسلحې نه چې هغه د سفر اسلحې توري ځان سره سي پر اغستې بس نور اسلحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنگ په اراده وته نه لري او د ځان سره قرباني هغه ساروي روان کړو تقریبا او یا او خان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره بولیو او وی پاگی که یو اوخ دا ابو جهلو دا ابو جهل اوخو چی دا غب دی پوزه که یو کڑی پرتو دا سپینو زرو او دا ځان سره دی دا پارا بوتو چی مشرکان خزلی لیشی چی وګوره دا ستاسو دا مشر اغا دا مشر اوخ تا زمان سره دی
او د دې وخت سره چې دی کوم صحابي چې ملګری کړی دغه نوم ناجیه ابن جندب الخزاعي الاسلمي رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ذل حلیفه ته ورسېدو یا ذل حلیفه او د میقات د مدینې والو لیدلم د کلمې لیدل ذل حلیفه دا د مدینې والا میقات ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ځینې احرام تړلی او هلته د ماسپښین لمونځ کړی. د فائدې د ساتي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احرام د لپاره خاص 2 رکعته لمونځ نه دی کړی. ګوره که حج دی او که د دې عمرې د احرام دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرضي لمونځ هلته کړی ماسپښین لمونځ یې کړی دی بیا د عمرې تلبیه ویلې ده. نو دا قول کمزور دی چې کله احرام واچي نو بیا به 2 رکعته لمونځ کې د هر میقات چې وي د هغې په جومات کې به 2 رکعته لمونځ کې دا بې دلیله قول دی. که یو سړی دغه ټیم کې د فرض منځه ټیم وي نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې فرض لمونځ وکړه. او که یو سړی وایي چې زه خو عام اوقاتو کې اودس چې وکړم د اودس نه بعد 2 رکعته لمونځ کوم تحیة الوضو چې ورته وایي نه که دی دغه تحیة الوضو کې بیا خو صحیح ده. خو داسې خاص 2 رکعته د احرام دپاره لکه زموږ د خلک چې که یو لازمي ګڼلی دي دا نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذوالحلیفه کې د ماسپښین لمونځ وکړو او بیا د هغې نه بعد هغه څاروي راوغوښتو او وی فقلده نو د هغوی د مرو ته پټې واچولې په هغوی کې نښې جوړې کړې. دا نښې او پټې ورته د دې لپاره واچولې چې په لاره باندې خلکو ته پته لګي چې دا څاروي کوم ځای ته روان دي. دا څاروي مکې ته روان دي دا حرم ته روان دي. دا طریقه وه مخکې چې کله به هم داسې نښه به یې پرې ولګوله نو خلکو ته پته ولګي چې دا د هدي څاروی دی او دا مکې ته روان دی. لکه چېرته نورو سره ګډوډ کېږي نو هم پته یې لګي او که چېرته چاته میلاو شي نو هغه به یې قدر او احترام هم کوي او بل د دې قافلې هم بیا خلک قدر کوي چې دا قافله چېرته روانه ده دا مکې ته روانه ده. ګوره الله سبحانه وتعالی دې څاروو ته قلاعد ویلي قرآن کې او دلته هم بصیرت کې راځي وي فقلده د دې نه تقلید دا ټکي اخیستی شوی. تقلید څه ته وایي؟ د یو مولا پټه رااخیسته او خپلې غاړې ته اچول چې دا مولا څه وایي بس زه به هغه کوم. دلیل ملیل ورته نه معلوم چې دلیل څه دی. خو الف نه دی یا پورې چې د دې مولا کومه مسله ده هغه به زمانم په دې ګمان چې د تکړه مولا و دې ته تقلید و د یو فایده مې ته ذکر کړ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه ووی د عمرې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ له نه دی روان بلکې هغه عمرې له روان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې بسر بن سفیان الخزاعي الکعبی رضی الله عنه هغه ولېږو د قریش طرف ته ته زموږ نه مخکې لاړ شه او د قریش احوال معلوم کړه چې د هغوی څه حالات دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله روحا علاقې ته ورسېدو روحا دا یو علاقه ده د مدینې نه تقریبا 26 میله کې ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روحا علاقې ته ورسېدو نو یو خبر ورته راغی چې دشمن په مدینه باندې حمله کول غواړي. دشمن په مدینه باندې حمله کول غواړي ځکه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته د ابو قتاده رضی الله عنه وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عام الحدیبیه کې روان شیو نو ټولو صحابه کرامو احرام اچولی او ابو قتاده رضی الله عنه احرام نه و اچولی. بعضو علماو د دې جوابونه کړي دي چې ابو قتاده ولې احرام نه اچو. نو یو جواب داری چې د ابو قتاده رضی الله عنه بس په دې دغه کې چې مشرکین به موږ مکې ته پرېږدي او که نه د هغې دلاسې احرام وانه اچو خو د هغوی سره ملګری وتلی و. په کله چې دا خبر راغی چې دشمن را روان دی او په مدینه باندې حمله کوي نو دی ووتو یو څو کسان ورسره نور ووتو دغه طرف باندې چې موږ د دې خبرې تحقیق وکړو چې آیا په رښتیا دشمن را روان دی او که نه.
نو زما دې ملګرو چې هغوی په احرام کې وو، هغوی یو خر ولیدو، ځنګلي خر په دوه قسمه، یو ځنګلي او بل کورنی. د ځنګلي خر چې دا حلال دی او کورنی خر چې دا حرام دی. نو زما دې ملګرو دا خر ولیدو، نو د بازو ته وخندل. د بازو چې د بازو ته وکتو، دې ټول احرام اچولی، نو څه چلی وکړو، ویې خندل. وجه دا دی چې هلته خو دوی وږي شوي دي، زړه ورته هم کېږي، خو احرام په حالت کې، احرام کې ښکار څه دی، هغه منع دی. احرام کې خو ښکار نشي کولی. که ځنګلي څاروي ښکار په احرام کې دا منع دی. وی ما دغه خر ولیدو، بس دا اس مې پسې تیز کو، د خر ما راګیر کو. نو ما هغو ته ووایي چې ما سره پکې مرسته وکړي. نو هغوی مرسته ما سره ونه کړه، چې مونږ په څه کې وو، مونږ په احرام کې وو، مونږ په دې کې تا سره مرستې نه شو کولی. خیر خو هغه خر ما راسملو، حلال مې کو. نو مونږ ټولو ته غوښه وخوړه. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړو او ډېره تعظیم جوړه کړې وه، داسې نه چې د هغه نه ګډوډ نه شو. نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې ورسېدم، ما ورته وویل چې یا رسول الله، موږ ځنګلي خر ښکار کړی، ما ښکار کړی و، ان عندنا منه فاضله، او زیاتي غوښه هم موږ سره پرته ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی چې کلو خورئ دغې نه. بعضو ته وی انکار کړی چې موږ نه خورو، موږ خو په احرام کې وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې انما هي طعمه اطعمکموها الله، دا خو یو خوراک دی چې الله را لېږلی ستاسو دپاره، تاسو ته وخورئ. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې که یو انسان چې هغه په احرام کې نه وي او هغه ښکار وکړي، نو د دې نه هغه خلک خوراک کولی شي چې هغه په څه کې، هغه په احرام کې. لکه دلته دې صحابي ښکار کړی دی او بیا دې نورو ته خوراک کړی دی. که دوی په مشوره ورکړي چې یاره ته یې لاړ شه او زموږ دپاره ښکار کړه، نو بیا تې نشي خوړی، ځکه چې خو بیا دوی ورسره شریک شو په دې ښکار کې. خو که هغه د ځان نه ښکار وکړي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یې راوړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ورته نه ویلي چې ته ښکار وکړه، نه ورسره پکې هغوی ملګرتیا کړې، نو بیا ملګرو ته ویې خورئ. دوی را واپس شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر مکې ته جاري وساتو، ملګرو ته ویې ځئ چې ځو. نو بیا یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي غدیر الاشطاط. غدیر الاشطاط علاقې ته رسول صلی الله علیه وسلم ورسېد چې دا د عصفان علاقې یو ځای و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې هغه کس را ورسېدو، هغه کمې چې لېږلی و د معلوماتو دپاره. هغوی څه خبر دی؟ هغه ورته وویل ان قریشا جمعوا لک جموعا، قریشو خو دنیا را جمع کړې ده، احابیش را جمع کړې ده. احابیش څه ته وایي؟ چې یعنې واړه واړه خاندانونه ډېر شی را جمع شي، ځکه په عربي کې تحبش مطلب دی را جمع کېده. نو واړه واړه خاندانونه ډېر شی را جمع شوي دي. وهم مقاتلوک وصادوک عن البیت ومانعوک، د دې دپاره را جمع شوي دي چې تا سره به جنګ کوي، تا به منع کوي، تا به د عمرې نه او د الله د کور نه منع کوي. بلکې بعضې روایتونو کې داسې راځي چې یا رسول الله هذه قریش، دا قریش دي پته ورته لګېدلې ده چې ته روانې. فخرجت معها العوذ المطافیل، د ځان سره العوذ المطافیل هم را روان کړي دي. العوذ المطافیل هغه اوښې ته ویلی کېږي چې هغه انسان ته پیس کی او د هغې سره بچی مې وړوکی، او دوی د ځان سره دا اوښې هم را روانې کړي دي. د دې دپاره روانې کړي دي که چېرته په لاره کې د پۍ ضرورت راشي، نو موږ به پۍ د دې اوښو نه د دې نه به موږ پیس کړو. او دا چې په ځان باندې سرمنې د زمرو اچولي دي او د الله سره یې لوز کړی دی چې ته نشي ننوتی. او بیا دې کس دا ووایي چې یا رسول الله
دغه د خالد ابن الولید ما ولیدو چې هغه روان دی وسره لښکر دی او قراع الغمیم علاقې ته رسېدلی دي. قراع الغمیم دا یوه علاقه وه د مدینې او د مکې په منځ کې یو وادي وه. هغه وادي ته وي خالد ابن الولید چې په هغه وخت کې اسلام نو قبول کړی. خالد ابن الولید او د هغه سره چې کوم لښکر دی هغه دغه ځای ته رسېدلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا ویح قریش، هلاکت دی د قریش دپاره، لقد اکلتهم الحرب، دی جنگونو ختم کړو. زه خو جنگ له نه یم روان، زه خو عمرې له روان یم، نه زما د جنګ اراده شته. خو که دوی د خپلې نه وړي نو دوی څه ګمان دی؟ والله انی لا ازال اجاهدهم على الذي بعثني الله له. زما دی په الله قسم چې زه به دا وخته پورې د دوی سره جنګېږم او جهاد به کومه د کمې خبرې دپاره چې زه الله را لېږلی یم، یا به دا خبره راښکاره کېږي او یا به مرګ راځي. چې دوی نه قلاریږي نو زه خو هم قلارېدو والا نه یم. زه خو راغلی په اصل کې د عمرې دپاره یم، زه م عمرې له نه د چا سره جنګ کوم. او که دوی نه قلاریږي نو زه خو دا کم خبره چې الله ماله را کړې ده او راته ویلی چې بیان یې کړم د هغې دپاره خو زه جهاد د مرګه پورې کوم. په دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه د صحابه کرامو سره چې تاسو څه خیال جنګ وکړو که نه د خپل سفر پوره کړو او ځو عمرې له. که تاسو وایئ چې جنګ کوو نو خو بیا به جنګ ترتیب جوړ کړو، اراده به جوړه کړو او د کمې ټولګي چې دوی را جمع کړي د خالد بن الولید د لښکر دی دې ته مخامخ شو، ګورو به د قریشو سره. او که تاسو وایئ چې مکې ته ځو نو بیا چې ځو مکې ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه ټیم کې مشوره ورکړه چې دا ډېر انتهایی هوښیار انسان. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد. یا رسول الله ته د دې کور په اراده باندې راوتی وي، د بیت الله د په اراده راوتی، د چا سره د جنګ اراده نه وه. فتوجه له، بس دې چیزونو مکې ته موږ خپل سفر پوره کوو. فمن صدنا عنه قاتلنا، که څوک راتلو منځ کې بیا به ورسره جنګ کوو، نور به موږ د خپل سفر پوره کوو. د مکې چې کومه لار موږ نیولې ده په دې لار باندې به ځو، زموږ د خلکو سره څه کار. خو که څوک منځ کې راتلو موږ له او منع کولو نو بیا خو بیا موږ سره بل حل نشته، بیا به ورسره جنګ کوو. ولکن من حال بیننا و بین البیت قاتلنا. که چېرته څوک زموږ او د الله د کور په منځ کې دیوال جوړېده غواړي نو بیا به د هغوی سره ګورو، په ټایم به ورسره بیا جنګ کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امضوا علی اسم الله، ځئ چې ځو د الله نوم واخلئ او ځئ چې ځو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عصفان علاقې ته ورسېدو. هلته خالد بن الولید چې د هغه سره تقریبا 200 کسانو، عکرمه بن ابي جهل او دا قسمه مشران ورسره پکې وو په یې لښکر کې. نو هغه د خپل لښکرې چې کوم ځای کې ودرولی و دا د مسلمانانو او د قبلې په منځ کې و، یعنې مسلمانان ولاړ دي او دا د خالد بن الولید لښکر دی رضی الله عنه، او بیا په هغې پسې دا قبله ده، یعنې قبلې طرف ته دوی ولاړو. ځکه حدیث کې دا راځي، په سنن ابي داود کې دا حدیث دی. ابو عیاش الزرقي رضی الله عنه روایت ته وایي چې کله موږ د عصفان ته ورسېدو فاستقبلنا المشركون، مشرکان زموږ مخې له بالکل رالو، وعليهم خالد بن الولید، په هغو باندې خالد بن الولید رضی الله عنه مشر، وهم بیننا وبین القبله، او دا مشرکان زموږ او د قبلې په منځ کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسپښین لمونځ وکړو، موږ له امامتي راکړه. نو بیا مشرکانو دا خبره وکړه په ټیم، او خالد بن الولید رضی الله عنه دا خبره وکړه چې ارمان چې د مانځه په دې ټیم کې موږ په دوی باندې حمله کړې وای نو دوی په غفلت کې. خو بیا دا وایي چې زه به صبر کوئ. تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. په دوی باندې اوس یو مونځ را روان دی چې هغه مونځ دوی ته د دوی د بچو نه او د دوی د مالونو نه او د دوی د خپلو ځانونو نه هم زیات محبوب دی. کوم مونځ دی؟ مازدیګر مونځ دی. په دوی باندې یو مونځ را روان دی اوس،
هغه مونځ دی مسلمانانو ته د خپلو بچو نه هم زیات ګران دی، او هغه مونځ دی مسلمانانو ته د خپلو ځانونو نه هم زیات ګران دی. دوی چې کله په دغه منځ باندې ودرېدو موږ به پرې حمله وکړو. بس په دې کې جبریل علیه السلام راغی د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې، او د صلاة الخوف د یری د منځه طریقې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وښوه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. سورة النساء کې تفصیل د هغې شوی دی. نو کله چې د مازدیګر د لمونځ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو، اسلحې ټولو راواغستې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شاته 2 صفه جوړ شو. څو صفه؟ 2 صفه جوړ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا رکوع کړه، په اولین رکعت کې ټولو سره رکوع کړه، سر راوچت کو، ټول راوچت کو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده وکړه او صرف هغه وروستنی صف په سجده وکړه، هغه دویم چې د هغوی سجده ونه کړه هغوی چوکیدارۍ ته ولاړو. بیا چې کله دوی راپاڅېدو هغوی سجده وکړه، په دې طریقه باندې هغوی 2 رکعته مونځ پوره کړو. اولنی صلاة الخوف د یری مونځ چې مسلمانانو کړی دی هغه دا ځای دی. د فایدې یاد ساتئ. که څوک دې نه تپوس وکړي چې اولنی مونځ د صلاة الخوف هغه کوم ځای کې شوی دی، هغه په عسفان علاقه کې شوی دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیبیې د عمرې له روان و. د صلاة الخوف مسائل دا ځای د دغه مسایلو د تفصیل نه دی. زما درسونه واورئ، بلوغ المرام شرحه، د مشکات شرحه، او سورة النساء تفسیر کې مونږه په دغه آیت کې ښه وضاحت کړی. هلته بیا تفصیل واورئ چې د صلاة الخوف یو طریقه نه ډېرې طریقې دي، او بیا دا پکې هم جدا مسله ده چې دشمن کله د قبلي طرف ته بیا طریقه جدا ده، او دشمن چې کله خور ووري نو بیا طریقه څه ده؟ بیا جدا ده. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې دي ټولو دا خبره کړې چې څومره حدیثونه چې د صلاة الخوف په باره کې راغلي ده او په کې جدا جدا طریقه بیان شوې ده، نو فهي كلها صحاح ثابته. دا ټول حدیثونه صحیح دي او ثابت دي. فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه. نو چا چې په کومه طریقه باندې عمل وکړو نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی. کله صلاة الخوف 2 رکعته دی او کله پوره مونځ دی، کله 1 رکعت پکې هم شتي. ګورئ نو صلاة الخوف ځان له طریقې دي، ځان له مسلې او احکام دي. هغه به رجوع کوي زموږ هغه تفصیلي درسونو ته، هلته موږ د هغې تفصیل بیان کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مازدیګر د مونځ ختم کو او مخامخ ورته لښکر د خالد بن الولید رضی الله عنه، هغو خو اراده د حملې کړې وه، خو چې کله هغوی ولیدي چې یاره مسلمانان ویښتي او هلته چې به کوم سجدې له لاړو دا نور به ولاړو، بیا چې به هغوی سجدې له لاړو دا نور به ولاړو، هغوی حمله ونه کړه. حمله ونه کړه کې 200 کسانو د 1400 دي، که صبره مخکې شوی وی نو ټولې د خاورو سره خاورې کول. مسلمانانو خو همیشه هغه جنګونه ګټلي چې د مسلمانانو پکې عدد کم دی او د کافرانو ډېر دی، نو چې بیا په عدد د مسلمانانو ډېر نه خو هېڅ نه ښکاري. نو ده هوښیارتوب خالد بن الولید وکړو چې حمله یې ونه کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه غوښته چې د خالد بن الولید د لښکر سره موږ مخامخ شو یو جنګ راته جوړ شي. نو دی ووی من یخرج بنا علی طریق غیر طریقهم التي هم بها. چاته دې لار معلومه ده چې هغه موږ په دې لار بوځي چې د دوی په مخه باندې نه تېرېږو. یو کس وی انا یا رسول الله ما ته لار معلومه ده. سیرت کې راځي وی فسلک بهم طریقا وعرا اجرل بین شعاب. په دې لارو باندې بوتلل کنه چې هغه ټوله کاړجنه ځمکه وه او ټول خوړونه وو. ډېر تکلیف مسلمانانو ته میلاو شو، ډېر زیات تکلیف مسلمانانو اوچت کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا وی قولوا نستغفر الله ونتوب الیه. دې وایي چې استغفر الله ونتوب الیه
هغوی صحابه کرام په عملو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله انها للحطه التي عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها. دا ټکه وغه حته ټکه ویل شي او چاته بني اسرائيل ته هغوی د حته نه حنته جوړه کړ. زمونږ غنم پکار دي، زمونږ وربش پکار دي. او صحابه کرام خو هغه شاوني څنګه چې ته پیغمبر ویلو چې نستغفر الله ونتوب الیه، مکه شان وی نستغفر الله ونتوب الیه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته لار وښوه چې کله دوی د سختې ځمکې نه واوړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ښی طرف باندې ځي، په ښی طرف باندې دوی وختو یو علاقې ته چې هغې ته ویل کېږي ثنیة المرار. ثنیة المرار د حدیبیې ته نږدې دی، د حدیبیې په دې لار باندې یو علاقه راځي د مکې او د مدینې په منځ کې. او ثنیه څه ته وایي؟ ثنیه هغه دنګې یو روډ ته یو لارې ته وایي چې هغه د غره په دې څوکه کې وته وي، یعنې غره ته به بره خیږي او بیا به راکوزېږي. نو په دې غره باندې خطه او بیا راکوزېده، د حدیبیې علاقې ته ته راکوزوي. خو دا پکې بله سخته لار مخې ته راغله، ځکه چې په دې غره باندې به خیږي او بیا به راکوزېږي. هلته خالد بن الولید چې ولیدو چې لښکر د مسلمانانو خو لار بدله کړه، دوړه یې ولیدې چې خو دلته نشتي و بل طرف تللی دي، نو دوی واپس رالو په قریش پسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې ثنیة المرار ته راورسېدو او دا ډېره ګرانه لار وه، په غره کې لار ختلې وه. سبحان الله، څه ناشنا قربانیانې دې صحابه کرامو د دین دپاره ورکړي دي. موږ منزل جومات ته نشو راتلی، زموږ دا حال دی. او جومات زموږ په خوا کې او هر قسمه سهولت وي، او دوی دا سفرې کړي دا ګرانې ګرانې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من یصعد الثنیه، څوک به وخیږي په دې لار باندې، او دا شپه وخه یو شپه ده او بیا دا لار داسې ګرانه ده، وی څوک به دې ثنیة المرار ته وخیږي فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الله د بني اسرائیل نه چې کوم لوز کړو د حط ټکی سره چې نغفر لكم خطاياكم، ستاسو ګناهونه به زه ورېږم. نو که څوک په دې لار باندې وختو، الله به دې ګناهونه ورېږي. د دې دپاره وایي چې د ملګري څه شي؟ جذبه کې شي، ځکه چې په دې لار باندې خطه دا جذبه غواړي، ایمان غواړي. جابر رضی الله عنه وی فکان اول من صعدها خیلنا خیل بني الخزرج. اولنی اسونه چې ورته ختلي نو هغه د خزرج قبیلې اسونه و، هغوی په اول وروختو، بیا پسې نور لاړو. سبحان الله، په دغه ځای کې دا کوم ځای چې راکوزېدو دی او حدیبیې ته علاقه راکوزېږي او په قریش باندې بیا دغه ورځي، په دغه ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوښه وه چې د هغې نوم و قصوا، هغه کېناسته، هغه نه تله مخې ته. خلکو چغې کړې وې حل حل. دا حل معنی دا دی چې کله چې یو څاروی سفر پرېږدي نو هغوی به ورته حل وایي، سفر یې پرېښود. خو هغې وی چې ما به څوک پای نه سي، جوخته ناسته وه دا اوښه. صحابه کرامو خپل منځ کې وویل خلعت القصوا. خلعت القصوا مطلب دا دی چې بس کېناسته نه پاسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما خلعت القصوا وما ذاک لها بخلق. قصوا داسې نه ده ناسته چې سفر یې پرېښودو، نه ده د هغې اخلاق دي. قصوا موږ پېژنو، قصوا داسې اوښه خو نه ده، ولكن حبسها حابس الفیل. خو د هغه رب منع کړه کوم رب چې هغه اتیان منع کړي وو. ابرهه چې کوم اتیان ناوستي وو، نو هغه چې به کله مکې ته د هغوی مخه کړه نو هغوی به راواپس شو، او چې کله به مکې ته به له مخه کړه به کېناستو، کعبې ته به له مخه کړه به کېناستو، چې کله به له شام او یمن او دغه طرف ته مخه کړه بیا به هغوی څه شو؟ روان به شو. وی په دې ځای کې هم د الله د اوښه کېنوله و، د الله حکم دی ورته. وجه دا ده سبحان الله، الله په هر کار کې حکمت شي.
رب العالمین دا نغوخته چې دوی دیسی په مکه باندې ورشي. ځکه که مسلمانان دیسی مکې ته ننوتی وی نو هلته قریش خو سره جنګ کوو خو نه پرېښود، نو بیا به جنګ کېدی او په مکه کې ډېر دیسی مسلمانان کمزوري مسلمانانو چې د هغوی پته نه لګېده، نو بیا به په دې جنګ کې د کمزوري مسلمانانو موجلی کېدو. ځکه الله په قرآن کې څه وایي؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. که چېرته تاسو تللی وی حمله کړی وی نو بیا تاسو به داسې خلکو باندې ګزارونه کړی وی، داسې خلک به هم پکې وجلی وی چې هغه تاسو ته نه دي معلومه هغه مؤمنان دي. دې دلاسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوښه دا نه پاسېده، ځکه که دا پاسېدلی وی خو دوی خپل سفر پوره کوو مخې ته که الله چې یو کار کوي به یې کې حکمت وي، الله چې څه کار کوي به یې کې څه حکمت وي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذي نفسي بيده، په الله مې دې قسمي که چېرته د قریش والا زمانه څه غواړي څه داسې خبره باندې ما سره اتفاق غواړي چې په هغې کې د الله د دین تعظیمي نو زه ورسره په اتفاق کوم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپله اوښه راپاڅوله په څه طریقه باندې، خو د مکې هغه لارې پرېښوده، ځکه چې هلته اوښه نه تله مخې ته، اوښه مخکې نه تله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت کې راځي وی عدل عن دخول مکه، مکې ته ننوتو لارې پرېښوده. حدیبیې په دې علاقه کې د دې کومه کوزه علاقه چې وه په هغه حدیبیه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږې غونته کې اوبه وې د هغې سره په خوا کې پړاو واچو. حدیبیه علاقه کې لږې غونته کې اوبه وې د هغې په خوا کې پړاو واچو. د خلکو په دې اوبو باندې حمله کړه د صحابه کرامو 1400 کسان خو لوی قوم دی، دې ټولو په دې اوبو باندې حمله کړه، هغه اوبه ختمې شوې. پیرانو صحابه کرام په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس یا رسول الله موږ تږي شوي یو او نه موږ سره د اودس اوبه شتې او ګرمي هم ډېره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو غشی پروت، هغه غشی راواغېستو او هغو ته یې وایي دا غشی په دغه ځای کې نهل کوي په کوم ځای کې چې دا اوبه دي. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غشی نهل کو. او بل روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی دغه اوبو له او په هغې کې اوبه راواغستې او هغه په دې خوله کې داسې وچورلولې او بیا یې د اوبه توکړې په دغه اوبو کې په دغه ځای کې د اوبه ترې راووتې. دومره اوبه ترې راووتې چې جابر رضی الله عنه، برا بن عازب رضی الله عنه او نور صحابه کرام وایي موږ ترې وڅکړې او څاروول هم ترې ورکړې. خو دلته اشکال دی، اشکال هغه دا دی چې په بعضو روایتونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غشی ورکو چې دا دغه ځمکه کې خښ کوي په دغه اوبو کې، او بعضو کې داسې راځي چې اوبه یې ترې خولې ته واچولې او بیا یې پکې هغه اوبه تو کړې. او دا به څنګه جمع کوو دا دواړه؟ جواب دا دی چې دا دواړه کارونه شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول خپل غشی ورکو چې دا پکې څه کوي خښ کوي، او بیا یې خوا ته ورغی اوبه یې ترې راواغېستې، هغه اوبه یې خولې ته واچولې او خولې پې کنګال کړه او بیا هغه اوبه دې واپس دغه ځای ته تو کړې. نو الله سبحانه وتعالی په کې اوبه راویستې. دا یو معجزه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وه؟ معجزه وه. یو بله معجزه هم راښکاره شوې وه په دې موقع کې، یو بله معجزه هم راښکاره شوې ده. په صحیح بخاري کې دا روایت دی جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي چې عطش الناس یوم الحدیبیه، د حدیبیې په دې ورځ باندې خلک ټول تږي شوي اوبه نه وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته یې وړوکی غونته کې لوښی پروت و، په هغې کې اوبه وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه چاردام وکړو، دغه لږ اوبو نه یې چاردام وکړو. نو خلک ټول رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، هغو ته یې ما لکم څه چلی تاسو؟ یا رسول الله لیس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب الا ما في رکوتک. یا رسول الله نه د سکو اوبه شتي نه د اودس اوبه شتي چاردام، بس دغه اوبه دي کوم چې تا ته په دې لوښي کې پرتې وي، لږې غونته کې اوبه وي په وړوکي لوښي کې پرتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل لاس په دې لوښي کې ورننه ویستو
فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ګوتو د دې منځ نه د دې ګورتونو نه دا اوبه وې داسې روانې شو. جابر رضی الله عنه وایي لکه چینه چې بهیږي. وی فشربنا وتوضأنا، وی منګه اوبه وڅښلیم او داسې مو وکړو دغه اوبو نه کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو د منځ نه راوتې او بیا دا وی لو كنا 100,000 لکفانا، که موږ چې ته 100,000 خلک هم وی د اوبه به زموږ دپاره پوره شوي وي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده. یو بل روایت کې راځي په صحیح بخاري کې د جابر رضی الله عنه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دغه موقع باندې وم او د مازدیګر د منځه وخت شو او موږ سره اوبه نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوښي کې د لاس ورننه ویستو او د ګوتې داسې کوله وکړې په دې لوښي کې او بیا وی حي علی الوضوء البرکه من الله، راځئ د اودس طرف ته که څوک اودس کوي الله پکې برکت اچولی. وی رأیت الماء يتفجر من بین اصابعه، وی ما په خپله د اوبه ولیدې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دې ګوتو د دې منځ نه روانې. فتوضأ الناس وشربوا، نه خلکو یې اودس هم وکړو اوبه یې هم وڅښلې. او جابر رضی الله عنه ما خو ډېرې زیاتې وڅښلې، ما ته پته وه چې برکتي اوبه دي. چا تپوس وکړو د جابر رضی الله عنه تاسو څومره خلک وایي؟ وی 1400. موږ 1400 کسانو. موږ څو کسانو؟ موږ 1400 کسانو. دا جدا جدا موقع دي. دا اولنی چې هغه غشی پکې خښ کو د هغه ځینې اوبه راووتې او دې ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو د منځ نه اوبه راوتې. دا دوه معجزې جدا جدا راښکاره شوي دي په دغه موقع باندې. په دغه موقع باندې په حدیبیه کې مسلمانانو شپه وکړه، باران وورېدو، باران شوی او ډېر باران شوی تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو وایي هر سړی دې په خپل خپل ځای کې لمونځو کې بار ته مه راوځئ. امرهم النبي صلی الله علیه وسلم ان یصلوا فی رحالهم. دا مسله یې د ساتئ، دا موږ ته یا معلومه نه ده او که معلومه ده نو ډېر به کوي زموږ په مذهب کې نشته چې کله باران سیلۍ طوفان دې درجې ته ورسي چې یو سړی پکې بالکل د کور نه راوتی نه شي نو بیا لمونځ په کوم ځای کې؟ لمونځ بیا په کور کې کوي. په صحیح بخاري کې دا روایت دی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هغه کال باندې وتیو کوم چې د حدیبیه کالو. فاصابنا مطر ذات لیلة، وی د شپې باران شو، سم باران شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سهار د لمونځ کو وی به موږ ته مخ راوګرځو او دی وی چې اتدرون ماذا قال ربکم، تاسو په دې چې الله څه ویلي. د حدیث کتاب التوحید کې ما تفصیلا شرح کړه. سو ذهن کې راغی کوم حدیث دی؟ بارک الله فیکم وحفظكم الله ورزقكم الله علما نافعا. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې کله ملګري په یو مسله باندې پوه شي او مسله ورته یادوي. موږ ګوره په دې درسونو کې د چا نه د پیسو مطالبه نه ده کړې چې پیسې راکوم هله زه درسونه کوم، نه هم د چا نه د خدمتونو مطالبې کړي چې زه به دا درس کوم تاسو زما خدمت کوئ، نه نور څه بس دغه مطالبه کوو چې دا درسونه موږ کوو تاسو یې زده کوئ. د بعضو ته چې کله وایي درس له نه راځي د هغه دا مطلب وي چې یاره کیدای شي دې ته به څه کمیشن میلاویږي، نو چې درس کې کسان ډېر دي دې ته پیسې ډېرې میلاویږي، یا په ځان کې څه کمال ویني چې ما کې به څه کمال یې کیدای زه به دې مجلس کې کښېنم او دا مجلس به یو ټول به علما شي په یو مجلس کې. ساده ګولي مسله باندې نه پوه، په دې کې ستا خیر دی، که راځي راشه که نه راځي مه راځه.
که څوک راشي هم موږ له څه فایده نه راکوي او که څوک رانشي موږ له څوک څه نقصان نشي راکولی. زموږ خو الحمدلله د جهاد عفوا د دعوت او دا یو قسم جهاد دی، دعوت هم جهاد دی، ځکه جهاد معنی کوشش، او جهاد په قلم سره می، په جبې سره می او په توري سره می، دا د جهاد یو قسم دی. بلکې دا ته یو ځای ذکر کوم خبره مخې ته رااله، یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی اوزي د خپل کور نه فی طلب العلم، د علم د زده کولو لپاره، فهو فی سبیل الله، د مجاهد دی د الله په لار کې. نو زمونږ دا لاره د دعوت ته لاره ده خو الحمدلله واضحه ده او موږ پرې روان یو، که څوک پکې ملګری کېږي او که څوک نه ملګری کېږي. زه ډېر خوشحالېږم په دې چې ملګري د دین نه خبر شي. دا هغه حدیث دی کتاب التوحید کې ما تفصیل کړی وی تاسو ته پته لري چې ستاسو رب څه وایي؟ صحابه کرام وی الله ورسوله عالم، الله او د الله رسول ته پته وی الله وی چې اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. بعضو بندگانو سحر په دې حال کې کو چې په ما ایمان دی، بعضو زمانه انکار وکړو. څنګه؟ فاما من قال مطرنا برحمه الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. چا چې دا وی سحر چې دا باران د الله د رحمت د لاسه وشو، د الله د فضل د لاسه وشو، او دا یو رزق چې الله موږ له راکو، نو دا خلک دي چې په الله باندې ایمان دی او د ستورو نه انکار وکړو. واما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به. او چا چې دا وی چې دا باران د پلانی ستوري د لاسه وشو، د پلانی د لاسه وشو، نو د پستورو باندې ایمان دی او زمانه انکار وکړو. خدا مسلمان ته تفصیلا بیان کړو د مقام نه دی چې ستورو ته د نعمت نسبت کول دا کله شرک اکبری او کله سی شرک اصغری او کله جایزی. جایز دي شي دا مسله واضح کوم کې دي چې بزله کې راشي چې دا څنګه جایز جایز دي شي. ګوره لکه اوس کوم دي شي وایو چې پرون باران وریدو او پلانې ستوره په اسمان کې وو، هغه ستوره وو کله چې باران وریدو، دا جایز دي کنه جایز دي؟ جایز دي. موږ په دې کې ستوري ته د باران نسبت نه دی کړی، بلکې زمانم ذکر کړه چې کله چې دا باران وریدو نو پلانې ستوره وو په اسمان کې. بس صحیح دی که اوس حرج نشته کېږي، باقي تفصیل په هغه درسونو کې واورئ. دغه شان یو روایت کې دام راځي د ابو الملیح رضی الله عنه روایت ته وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حدیبیه کې واصابتنا سماء او ډیر باران وریدو. فنادى منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان وکړو ان صلوا فی رحالکم، چې موږ په کوم ځای کې وکړي؟ موږ په خپلو ځایونو کې وکړي. دا یو برکت چې الله به باران راوړو. والله سبحانه وتعالی دې په دې ملک هم د برکت او د رحمت بارانونه راوړي. والله سبحانه وتعالی دې هغه باران راوړي چې هغه رحمتي د بندگانو لپاره او د ځمکې لپاره او د څارویو لپاره، او الله دې هغه بارانونه نه موږ ساتي چې هغه عذاب وي. په دغه ټیم کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې مطمئن شو، سحر مونځ به کیمو حدیبیه علاقه وکړه. یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، بدیل ابن ورقاء الخزاعي. د په هغه ټیم کې مسلمان شوی نه و، د فتح مکې په موقع باندې مسلمان شوی، دغه ټیم کې مشرک و. د بدیل ابن ورقاء الخزاعي راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او د خزاعه قبیلې څخه کسان ورسره وو. دا خزاعه خاندان ولا چې کوم دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به دوکې دړکې نه کولې، ډېر دي امانتګر غونته کې خلکو د پیغمبر خبره به زی ته رسول، ایمان اگر کنه راوړي خدای دې چې امانت خیال به ساتو. دوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاوي شو، او دی ورته ووایي چې منګه ګوره شاته کعب ابن لؤی، عامر ابن لؤی، تقرر کسانی ورته ذکر کوي، دا ګوره دغه ځای کې نږدې زموږ سره خوا کې دي، همدغه حدیبیه علاقې کې، ومعهم العوذ المطافیل،
او د ځان سره ګورې هغه اوښ هم را روانې کړي دي چې هغه پی ورکوي نو ګورې هغوی جنګ له را روان دي تا نه بریدي ګورې د بودیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي هغه خبره ورته وکړه چې انا لم نجئ لقتال احد موږ ګورې د چا سره جنګ له نه یو راغلي موږ راغلي یو عمرې له او دا قریش دي چې په جنګونو پورې نښتي دي موږ هېڅ هم نه وایو موږ صرف خپله عمره کوو واپس شو او که دوی نه مني دا خبرې او انکار کوي نو ګوره زه خو په الله مې دې قسمي کوم دین چې الله ماله را کړی دی نو زه خو به د مرګ پورې جهاد کوم خو دا ورته ووایي چې موږ جنګ له نه یو راغلي ګورې بودیل رضی الله عنه ورته ووایي صحیح ده زه به هغو ته ستا دا خبره وکړم بودیل لاړو او کوم چې دغه سره خزاعه قبیلې څه کسانو هغه هم ورسېدو قریش پسې لاړو ورته ووایي موږ د هغه سړي خوا له ورغلي او د هغه د خوا نه رالي نو که تاسو وایئ چې زه تاسو ته خبره وکړم که تاسو غواړئ کومه چې هغه ماته کړې ده نو کوم چې به کې داسې قمقلان غونته کې وبه د قریشو کې هغه ورته نه نه مې وایه که خبره ده کړې ده او که نه ده کړې خو عمره به نه کوي داسې هوښیار به کې نه شو هغه ورته ووایي هاتي ما سمعته هسې چې د اورېدلي دي هغه ووایه څه و هغه ورته ټوله خبره وکړه ورته ووایي چې ان محمدا لم یأتي لقتال انما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنګ له نه دی راغلی هغه بل څه ارادې نشته خو دغه ارادې دی چې عمره کوي او بیا ځي سبحان الله فاتهموهم ورته ښه بس موږ ته پته ولګېد ته ملګری ستا د مخکې نه هم د هغو سره رابطې وي خو ته که څه د هغوی ملګری شوې په الله دې زموږ قسم وي که دی زموږ د مکې ته راننوتو سبا له به ټول عرب خبرې کوي چې ده ورسره جنګ هم وکړو په پلاني پلاني ځای کې چې ګټلې هم ده او بیا رالو او طواف هم وکړو عمرې هم وکړه او دوی ناست وو ټول عرب به موږ پورې خاندي دا خلک به څه وایي دې ټکي ډېر خلک تباه کړي دي چې دا خلک به څه وایي نن سبا هم ډېر زمونږ په دې قوم کې ډېر خلک چې حق نه مني نو د هغوی په زړه کې هم دا خبره پرته ده چې دا خلک به څه وایي دا خو د بودیل قصه وه یو بل کس هم راغی قریش بل کس راولېږو چې هغه ته ویل کېږي مکرز ابن حفص مکرز ابن حفص راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لرې نه ولیدو را روان دی مکرز وی هذا رجل فاجر دا څوک را روان دی فاجر او فاسق سړی را روان دا خو پیژندو دا ټول کن په روایت کې راځي وی هذا رجل غادر دا ډېر غدر او خیانت والا سړی را روان دی نو کله چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راورسېدو کېناستو سره خبرې وکړې ته څه وایې څه نه وایې هغه ته ټوله خبرې وکړه حقه کومې چې بودیل ته کړې وه دی لاړ واپس حقه خبره وکړه هغه بل کس راولېږو حلس ابن علقمه الکناني هغه یې راولېږو دا په مشرانو کې او دی د احابیشو مشرو احابیش چاته وایي کومې لښکرې چې دوی راجمع کړي لږ ساعت مخکې ما تذکره وکړه دا واړه واړه خاندانونه یې راجمع کړي مشر پې د حلس ابن علقمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولید لرې نه حلس را روان دی ډېر هوښیار انسان و پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا ټول خو یې پېژندو ورته ویې هذا من قوم يعظمون البدن فابعثوها له وی دا سړی چې کوم را روان دی که نه دی د هغه څاروو ډېر قدر او عزت کوي کوم څاروي چې خلک دې مکې ته راولي په دې عقله دا ډېر قدرمن انسان دی نو تاسو داسې کارو کې دغه څاروي راوباسئ کوم چې تاسو راوستي دي او د دې مخې ته یې ودروئ چې دی راشي د څاروي به ویني ته پته ولګي چې وایي دا جنګ والا دی بس هر سړي هغه څاروي راویستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یو خان راویستو هغه هم راویست دی چې راغی داسې لرې نه ولي سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت دا خلک څوک د الله د کور نه منع کوي داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکیم انسان و یو هوښیار په قریش پسې لاړ قریش پسې چې ورسېدو ورته یې وویل هغه ورته یې وویل حلسه څه قیصه ده وي قیصه دا ده چې رأیت البدن قد قلدت واشعرت ما خو څاروي ولیدو د الله کور ته روان کړي دي زه خو یم چې دوی ته هېڅ هم مه وایي پرېږدئ چې د عمرو کې هغه وخندل اجلس وی
فإنما أنت أعرابي لا علم لك باندې چې کوم ځای کې ساروي ویني یو سره به بیللی ته سارو ته ټینګ نشي دا باندې چې په دې سارو ډیر مې په دې باندې هر څه قرباني کوتي ته کې بس دې سره حلس غوسه شو دا وته وی چې قریش والو ما ګوره تاسو سره په دې باندې لوز نو کړي او نن به دې خبره باندې موږ دغه کړو ايو صد عن بيت الله من جاء معظما له هغه سړی به موږ څنګه د الله د کور نه منې کو چې هغه د دې کور تعظیم په زړه کې دی او راغلی دی تاسو وایي دې منې کې والذي نفس الحلس بيده پا غرب می قسم له چا په لاس کې چې حلس ساده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد وی په الله می قسم یا خو بدا محمد صلی الله علیه وسلم ملګری به پریدي او یا د سمره احابیش چې مره جمع کړي د سمره خلک مره جمع کړي د ټول د بوزم لکه یو سړی چې روان شي دا بل جافه جوړ شو قریش وی چې دا اوس په کوم جافه کې وړي دي نه کسانو بوسي وته وی کینه به خبره ځان پوک کف عنا ته زمونږ نه غلی شي ته به هیڅ کار مه سات موږ یې منع کوو او که موږ ولې اجازت ورکوو که هر څه کوو به ته غلی شي زمونږ کار دی موږ مخکې ګورو چې دا به څه کېږي څه به نه کېږي نو دا سویم کش شو دریم کش شو په دې ځای باندې به زه خپله خبره ودروم او چې ستاسو ذهن کې یې ګورې اخرنۍ خبره دا و چې حلس په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی و بیا د دې نه بعد عروه بن مسعود الثقفي رضی الله عنه چې په هغه وخت کې لا د اسلام نو قبول کړی هغه راغلی و هغه به ډېره ناشنا واقعه ده عروه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی څه ناشنا حالات بیان شوي دي او ناشنا واقعه ده په سیرت کې بیا د هغې نه بعد سهیل راغلی او بیا په څه طریقه باندې صلح وشوه په صلح کې څه شروط کې ښودی شو عمره دوی وکړه که ویې نه کړه دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر او د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي د کوم د سیرت چې بیانو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کولو او الله سبحانه وتعالی څنګه چې موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دی الله موږ او څوک چې دا بیانونه اوري او څوک چې ګوري او زمونږ کشر ور عبد الله الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی زمونږ د کشر ور په قبر باندې د رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دې سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی دې هغه ته حساب کتاب آسان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.